الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سلورم سپارہ دا سورة آل عمران او یوصل دعا او یایم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې د غزوه احد واقعا ذکر شوا چې په دې کې اول الله مسلمانانو ته فتح ورکړه او دویش کسان دای د کافرانو نه مرداران کړل. و نبی علیه الصلاۃ والسلام په جبل رومات باندې 50 کسان د عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په نگرانی کې دا کېنولیو ویل کو منگ جنگ ټو او قبیلو خو تاسو به د دې ډیره کې نه راکوزیږي. بهر حال مسلمانانو ته فتح میلاو شو. مسلمانانو مال غنیمت راټولول شروع کړو نو چې دغه ډیره کې والا وکتل چې اوس مسلمانان مال غنیمت راټولي نو یې راځي منګم جو او د مسلمانانو سره مال غنیمت دا راټولو. امیر دوی منکل ګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ کې نه ولیو او دا خبره را تکړی دا کوم جنگ ټو او قبیلو خو تاسو به د دې ځای نه راکوزیږي. خو بهر اختلاف پکې رالی نو د امیر سره 11 کسان دا پاتې شو او باقی یو کم سلويخ کسان در کوشول. خالد بن ولید لا تر دغه وخت پورې مسلمان شوی نو چې وې قتل دا ډېر کې خالدا د ځان سره 250 کسان واغستل او د هغه طرف په مسلمانانو باندې ناڅاپي حمله دا وکړه. هغه کم کسان په دې ډېر کې باندې هغه هم شهیدان کړل او په مسلمانانو باندې ناڅاپي حمله وشوه نو تقریبا 80 مسلمانان دا شهیدان شول. د نبی عليه الصلاه والسلام غاخونه مبارک دا پکې زخمی کړل شو. پتندې مبارک کې د وسپنې کړی دا چې دی ورننه وتلی. مسلمانان ډیر زیات چې دی دا زخمی شو خو به هر حال بیا دوباره الله جل شانه مسلمانان ته د فتح دا ورکړل. نو ابو سفیان دا چې کله حمراء الاسد ته ورسېد نو دوی سوچ وکړو چې مونږ ګټه وکړه فتح راته میلاو شو کو شکست راته میلاو شو. مسلمانان ته خودم رغټه صدمه ورسید او یا کسان دات شهیدان شول نورم زخمیان دي. دوباره ورزو او چې بده مسلمانانو باندې حمله وکړو بالکل د یخنه ختم. نو التا دوی دا مشوره کوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس راولېګو ما دغه نعیم بن مسعود اشجعی چې لاړ شه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایا دوباره د باندې موږ د حمله کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې پته ولګیدا وای کوم کسان چې په دې غزوه احد کې زمون سره شریک شوي دي هم دا کسان دا به جهاد لچې دا ورزو او د دې کافرانو سره به دا حمله دا کو. نو په دې کې معبد خزاعی د مسلمان شوی نو خو د مسلمانانو ملګری وو د ورسره اسلام راوړ. اغا ابو سفیان ته وی نبی علیه الصلاۃ والسلام او دا هغه صحابه ډیر زیات قار دي استاد سره د جنگ لپاره دار روان دي پرې دین نه. نو ابو سفیان او دا هغه ملګری دا ویریدل او تختیدل. نو په دې کې د دې آیات کې د دې ذکر دی الذين اكسن استجابوا لله چې دوی حکم ومنو د الله او رسول او د رسول من بعد ما اصابهم القرح ورسته د هغه نه چې دوی تر رسیدلی زخمونه ځکه غټه صدمه ورته رسېدلې وه او یا کسان شهیدان شي. بس د چا په لاس کې غشېدلي د چا په سینه کې غشېدلي
زخمی د صحابه نو دینه وسته به دوباره جنگ کول دا ډېر زیات ګران خو به هر حال د الله حکم او د الله د رسول حکم نو بس به تیار شو چې او که هر حالات وینو موږ به د دې کافرانو سره جنگي للذین لپاره د هغه کسانو احسنوا چې دوی نیکی کړي د منهم د دوی نه واتقوا او تقوا اختیار کړي د اجر عظیم ډېر لوی اجر دی الذين هغه کسان قال لهم الناس چې اول دوی ته خلق ناس نه مراد یا وفد عبد القیس دار علی مسلمانان ته ویل چې ابو سفیان دوباره حمله کول غواړي حمراء الاسد کې او یا د ناس نه مراد نعم بن مسعود اشجعي او یا د ناس نه مراد شاهد د جلالین وی ابو سفیان و اصحابه یعنی ابو سفیان او دغه ملګری قد جمعوا لكم پتاکک سره دوی جمع شوي دي ستاسو لپاره نفخشوهم تستاسو ویریږي د دوی نه دا نعیم بن مسعود اشجعي راله مسلمانان ته وی ګور ابو سفیان او دغه ملګری جمع شوي دي تاسو دا غوی نه ویریږي نفزادهم ایمانا بس زید کو دې مسلمانانو لره دې خبرې ایمانن په اعتبار د ایمان سره ایمان نورم سیوا شو بس موږ هم ورسره چې دی وای جنگیږو او وقالو دی حسبنا الله زمون د پاره الله کافی دی ونعم الوکیل او ډیر ښه کارساز دی ابراهیم علیه السلام چې کړه اور ته وګرځید نو هغه په اور کې دا کلمه ویل حسبنا الله ونعم الوکیل بس الله زمونږ د پاره کافی دی او ډیر زیات ښه کارساز دی نبی علیه السلام او صحابه هغه هم دا کلمه ویل حسبنا الله ونعم الوکیل او څوک محتاج وي دا کلمه وی حسبنا الله ونعم الوکیل الله دې ضرورت دا پوره کړي نبی د دې لپاره علماء یو معمولی ضرورت وي دا غیر لپاره 313 فعل لول یو شیز دی لکه مثلا لک شیزونه یو لک اسباب او ضرورت ډیر وي چې دا لک اسباب د ډیر ضرورت د لپاره کافي شي نو چې معمولی دغه ادنا ویر د دې چې 313 دی درمیانا 513 لسړی وي او اعلی چې 1000 پر لدا کلمه وي حسبنا الله ونعم الوکیل نو فانقلبوا نو چې کله نبی علیه السلام او حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم التلال حمراء الاسد نو ابو سفیان او د هغه ملګری معبد خزاعي هغه ورته خبره کړې و چې مسلمانان د پسیراله پریدیم نه او د مخکینین اوس ډیر زیات چې دا مضبوط دي ابو سفیان او دغه ملګری ویری در الله چې نبی علیه السلام او صحابه حمراء الاسد تورسید نو ابو سفیان او دغه ملګری تختیدلی نو الته د مسلمانانو بعض روایت کې 3 ورځې یا 8 ورځې دا تجارت وکړو الله ول ډیر زیات نفع دا ورکړه نو فن قلبو پس دی واپس شو به نعمت من الله په نعمت سره د الله د طرف نعمت نه مراد سلامتی جنگ ونه شو بس بغیر د جنگ نه واپس او یا نعمت من الله نه مراد نور انعامات دي وفضل او په فضل سره فضل نه مراد مالی تجارت 3 ورځې 8 ورځې د تجارت او لم يمسسهم سوء او ونرسي دوی ته هیڅ تکلیف نه جنگ او نه زخم واتبعوا رضوان الله او دی تابعداري کړي د الله د رضا مندي والله الله تعالی چې دی ذو واتبعوا او دوی تابعداري وکړه رضوان الله د الله د رضا مندي یعنی بالکل سخت حالات خو په سخت حالات کې هم بیا دوی د دشمن نه نه ریدل او التلا والله الله تعالی چې دی ذو فضل خوان فضل عظیم لوی دی انما ذالکم الشیطان بشکا دام نماینده د شیطانو دا نعیم بن مسعود اشجعی ذکر کوي وای دا نماینده د شیطانو یخوف اولیاءه او دې دمکی ورکي دوستان خپل ته مراد ته منافقین دي یعنی دا منافقین ته دمکی ورکي ګور چې ابو سفیان دا عملګری د پسې روان دي پرې دین نو فلا تخافوا الله تعالی مسلمانان ته چې مې ریږي دي وخافوني او ویریږي زمانہ ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان وي او بازو وای چې د دینه مراد غزوه بدر صغرا ورته ویل کی چې کله غزوه احد وشو ابو سفیان او د دې ملګرو دا اراده وکړه چې آینده کال به بیا موږ د بدر مقام ته راځو غزوه احد چې کله وشو او بیا د مسلمانانو سره دا جنگي
چې هغه ورځ راغله نبی علیہ السلام او صحابه تیاری وکړه او هغه بدر مقام ترال نو ابو سفیان او داغه د ملګرو په دې ځل کې چې ویره وګرځیدل او بیا دې مقام ترانل یعنی د مسلمانانو هغه نه د ابو سفیان او داغه ملګرو په ځل کې ولله د الله واچ ولا او بیا په دغه ورځ باندې جنگ ته تیار نشو د مسلمانانو مقابله دایو نکړه الذين أركسان استجابوا لله دوی حکم منو د الله والرسول و د رسول من بعد ما اصوابهم القرح ورست د اغنا چې دوی ته رسیدلی زخمونه للذین د پارا د کسانو احسنو چې دوی نیکی کړی دا منهم د دوینا واتقوا او دوی تقوا اختیار کړی دا اجر عظیم اجر لوی دی الذين اغكسان قال لهم الناس چویل دوی تخلق ان الناس بشك خلق قد جمعوا لكم پتاحقیق سرا دوی جمع شوی دی ستاسو دفارا فخشوهم پس تاسو ویرگی د دوینا فزادهم پس زید کو دوی لرا دی خبری ایمانا پا اعتبار د ایمان سرا وقالوا او دوی ویل حسبنا الله الله زمون د پارا کافی دی ونعم الوکیل او ډیر خکار ساز دی فانقلبوا پس دوی واپس شو بنعمت فنعمت سرا من الله د الله د طرفنا وفضل او په فضل سرا لم يمسسهم او نو رسیدل دوی ته سوء هیڅ تکلیف واتبعوا او دوی تابعداري وکړه رضوان الله د الله د رضا مندي والله او الله تعالی چې دی ذو فضل عظیم خاوند فضل وی دی انما ذالکم الشیطان بشکا دا نمائنده د شیطانو یخوف اولیاءه چې دې دم کې ورکولا دوستانو خپلو ته صاحب د قرطبی یخوفکم اولیاءه د خپل دوستانو نه تاسو يرولې یعنی د مشرکین نه تاسو يرولې فلا تخافوهم پس تاسو د دوی نه مه یریږئ وخافوني او تاسو ویریږئ زمانہ ان کنتم مؤمنین کچرتا تاسو مؤمنان وي الذين اغاكسان استجابوا لله دوی حکم امنو د الله والرسول د رسول من بعد ما اصابهم القرح ورستا دغنا چې رسیدلی دوی ته زخمونه للذین دفارا د اغا کسانو احسنو چې دوی نیکی کړی دا منهم د دوینا واتقوا او دوی تقوا اختیار کړی دا اجر عظیم اجر لوی دی الذین اغا کسان قال لهم الناس چې ویل دوی ته خلقو ان الناس بشک خلق قد جمعوا لكم فتاقق سرا دوی جمع شوی دی ستاسو دفارا فخشوهم پستاسو دوی نوینے گئی فزادهم ایمانا فزید کو دی خبری دوی لرا ایمانا پیتبار دا ایمان سرا وقالوا او دویل حسبنا الله اللہ زمون دفارا کافر ونعم الوکیل او دیر خکار ساز دی فانقلبوا پس دوی واپس شو بنعمت پنعمت سرا من الله د الله د طرفنا وفضل او ففضل سرا یعنی پمالی تجارت سرا لم يمسسهم او نو رسیدل دیتا سوء هیڅ تکلیف واتبعوا او دوی تابعداري وکړه رضوان الله د الله د رضا مندي والله او الله تعالی چې دی ذو فضل خاوند فضل عظیم لوی دی انما ذالکم الشیطان بشکا دانو مائنده د شیطانو یعنی دا کم وین کې یخوف اولیاءه دې دم کې ور کوي خپل دوستانو ته
فلا تخافوهم پس تاسو مېریږئ د دوینا وخافوني او تاسو زمان ویریږئ ان کنتم مؤمنین کچرتا تاسو مؤمنانی وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله سمور په باندې پورا د عمل کولو توفیق راکړي. الله دا درس په خپل دروازه لیکي قبول او منظور کړي. الله زموږ ګناهونه معاف کړي، مونږ ته د نیک اعمال کولو توفیق راکړي. الله زموږ هر قسم شرعي حاجات د خپل خزانو غیبونه پوره کړي. الله څومره بیماران صحت کامله عاجله مستمر ورته نصیب کړي. او الله زمونږ د دین خدمت په اعلی پیمانو سره واغستل کړي. الله پاک مع الله باندې زمونږ د قبولیت فیصله وکړي. اللهم قبول کړي، اللهم قبول کړي، اللهم قبول کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.